کله چې حضرت امیرالمؤمنین حفظه الله تالار ته راننوت نو هغه کیفیت چې په تالار او په ګډونوالو باندې کوم خپور سو دا سړی دې اعتراف ته رسوي چې دلته د امیر او د مامور یا د امیر او د ښکتنۍ طبقې ترمنځ یوازې هغه سیاسي او نظامي تړاو نه بلکې روحاني تړاو موجود او دغه روحاني کیفیت هغه ته ښه تصور کوم ادب چې د وزیرانو او د نورو شیخ کرامو د امیرالمؤمنین په وړاندې باندې و سړی حیرانېږي چې په 20مه پیړۍ کې او په دغسې حالت کې تر دې اندازې احترام دیانت اخلاص او ځان تېرېدنې شته او هغه په دومره لوړه سطح باندې د دې تر څنګ امارت فرد محوره حرکت نه ده خو په خپله د شیخ صاحب خبرو هغو خلکو ته چې له لرې له اطرافه له کلیو راغلي وو او هغوی ذهنا د رسنیو له لارې په اصطلاح اشغال سوي وو هغوی ته یې هغه قناعت ورکړ کله چې دا خلک خپلو ساحو ته ولاړ شي او بیرته هغلته خپل نظریات له خلکو سره شریک کړي دا د ملت او د دولت ترمنځ د نږدې کېدو ډېر ښه اثر پیدا کولی شي د دې تر څنګ امیرالمؤمنین حفظه الله په خپله وینا کې د امارت تقریبا ټوله داخلي او بهرني پالیسي تشریح کړله چې دا د موږ لپاره او یا د ځینو هغو نورو ادرسونو لپاره چې په ځینو مسایلو کې کیدای شي پوښتنې یا اندېښنې لرلې ورته جواب سولي او مهم او لومړني ادرس ورته جواب سولي زه له څه سره نږدې وم خلیفه صاحب خبرې کولې او کله د خبرو په منځ کې چې وویل نفر را روان و ومې لیدل سترګې پرې ولګېدلې یو څو نفرو په بدرګه شیخ صاحب را روان و خو چې کله خلیفه صاحب بدن وکړه چې امیرالمؤمنین حفظه الله تشریف راوړ لکه سړی چې جام شي په اصطلاح حواس ګډوډ سوه زیات بله دې چې هغه نزاکت په اصطلاح مراعات شي تر د خپلو چوکیو ورتېر سو سټیج مخ ته ورغله او تالار کې تقریبا ټول ګډونوال ولاړ سو او د تکبیر چغې سوې او حتی ډېر د شاوخوا ملګري مې چې لیدل هغوی مخکې ما یادونه وکړله چې دا یو روحاني تړاو هغوی ټولو سلګۍ وهلې او څادرونه یې خولې ته نیولي او هغسې لړزېدل یعنې دغه کیفیت په الفاظو کې نه بیانېږي کاشکې هغه صحنه‌سازي سړی تصور کړي یا کاشکې ځینو هغو ته چې کله کله ناسم تبلیغات کوي دغه د درک وړ وای دغه رابطه